أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد سورة الأعراف مکی سورت دے ترتیب د قرآن کریم کے اوم نمبر سورت دے او فنزول کی یو کم سولیختم نمبر سورت دے دی سورت تا سورت الاعراف ویلے کی گی او دیتا سورت الاعراف د دیو جنا ویلے کی گی چې د اعراف والو ناشنا واقعا په دې صورت کې ذکر ده نو ځکه ورته سورۃ الاعراف ویل کېږي دویم نوم د دې صورت بعد علما وایي چې د دې صورت نوم دی الف لام میم صاد فضیلت د دې صورت اغدار ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی من اخذ السبع الاول من القرآن فهو حبر چاچی دا و اگدو سورتنا یاد کلا نو دابا فعلماء کے شمار لے گی دا آغا وہ سورتون کی یو سورت دے دا آغا اگدو سورتون نا تفسیر و زاد المسیر کی ویا او نور علماء ذکر کړی دي چې دا سورت مکی سورت ده ما سوا د اتو آیاتونو نا او اغا اتو آیاتونا تفسیر زاد المسیر کی او بعد علماء اغا ذکر کړی دي مناسبت د دې صورت د مخ کې سره ده مخ کې صورت کې د شرک په تحلیل او تحریم رد وشو نو په دې صورت کې یو بل نوع د دغه شرک دا چې هغه په بربند باندې طواف کول او د بعض حلال سي ذنو حرام ول دي د حج په ورځو کې دویما مناسبت مخی صورت سردار مخی صورت کې د الله د تعارف و بیان شو نو دلتا حکم کوي په اتباع د ما انزل یعنی هر کله چې دی الله او په جان دو داغه د کتاب او داغه د وحی تابعداري وکوي دریم نمبر مخی صورت سره مناسبت دار مخ کی صورت کې د عقلی دلیلونه اغزیاتو په مسلې د توحید باندې د په دې صورت کې نقلی دلیلونه زیات دي
مقصد د دې سورتو هغه څه دی نو په دې سورت کې درې ډېر لوی مقاصد دي چې دا د یو بل مؤمن یعنی مدد کوونکی او تاکید دی اول نمبر الانذار بندگانو ته د انکار او د تکذیب نه ير ورکوله چې د پخوانو قومونو په شان عذابونه به در باندې راشي انکار ونه کوي تکذیب ونه کوي دویم والتذکیر مؤمنانو ته نصیحت او ترغیب ورکوله چې تاسو تبا نجات ملاویږي لکه پخوانو مؤمنانو ته چې ملاو شوی و تاسو به نجات ملاو شي درېما مقصودی موضوع پکې دعوت دې اتباع د ما انزلا یعنی تاسو ته چې د کتاب او سنت په شکل کې کوم وحی راځي د دې مطابق با ژوند تیرویا او چا چې د ما انزلا تابعداري نه د کلی نو داغي قباحتونه پریشانیاں بیانیا ګور ابلیس تابعداري اونکلا نو تباہ و برباد شو فرعونیانو تابعداري اونکلا نو تباہ و برباد شو عادیان سمودیان قوم د لوط قوم د شعیب علیہ السلام هغه هلاک شو بنی اسرائیل اول کی تابعداري وکړه بیا مخالفت شروع کونو الله غم ذلیل ک بیا دا خبره ذکر کیا یو مولا تعالی آیاتونه ورکلیو ولیکن هغه دنیا غورکللا او هغه آیاتونه پرې خودلو نو الله د شیطانو تابع کا بسم الله الرحمن الرحیم شروعکم پنوم د الله چا مهربانا الرحیم او خاصو مهربان دے الف لام میم صاد الله عالم دے پمانا د دې حروف باندې الله رب العزت د دې په مقصد باندې هغه پويږي او دیتا ویل کېږي حروف مقطعات سورۃ بقرہ کې او بعض نور سوراتونو کې مونږه په دې باندې تفصیل او وضاحت هغه کړي وو خو یو تاویلی معنی علما دا کوي ابن عباس سے وایي الف لام میم صاد وې د دې معنی دا انا الله عالم وفصل وې زو الله خپويګما او زو د دې تفصیل کوما دویم دا انه قسم دا الف لام میم صاد دا وی قسم دی اقسم الله به الله رب العزت په دې باندې قسم کړي دي او دریم قولدار تفسیر زاد المسیر کې وای انها اسم من اسماء الله تعالی دا الف لام میم صاد دا نوم دې د نومونو د الله رب العزت نا سلورم قول داده الف لام میم صاد ان الالف مفتاح اسمه الله الف نہ مراد یعنی الله لام مفتاح اسمه لطیفا یا میم دے نہ مفتاح اسمه مجید بیا صاد دے نو صادق
ابو العالی رحمه الله وی پنځم قول داره الف لام میم صاد دا نومو د دې سورت ده. شپږم قول داره چې انه اسم من اسماء القرآن دا نوم ده د نومونو د قرآن کریم لا. الف لام میم صاد دا قرآن نوم ده. وم قول داره انه بعض کلمات دا بعض کلمات دي په دې کې بعض کلمات دي بیا د دې کلماتو نه څه مراد دي نو دې باره کې د علماو دوه قوله دي. یو دا الف لام میم صاد معنی المصور شکل ورکوونکې. دویم دا المصیر الی کتاب انزل الیک او النکت والعیون د ماوردی رحمه الله دا ذکر کړی دی. الف لام میم صاد او یا بعض علماء وی انا الله الصادق یعنی ز الله ما او رښتینه بیان کوما. کتاب انزل الیک دا کتاب دې چراله غلې شوی دې تا تا. کتابون دا خبر د مبتدا ر هوا یا هاذا او بیا کتابونو دای نکره راوړه اشاره د تعظیم او تفخیم تا. انزل الیک چراله غلې شوی دې تا تا. انزل الیک انزل دای مجهول راوړو اشاره ده یعنی نازلون کې هر چاته معلومه دل پکار دی زکا چې دا بل سو کو نشي نازلولې سوا د الله نه. انزل الیک دا صفت د کتاب دی او په دې کې تعظیم او قدر د قران او د رسول ته اشاره ده. فلا یکن فی صدرک حرج منه پس ندی کېږي پس نستا کې تنگسیا دغه سنا لتنذر به چې تویروي په دی باندې. فلا یکن فی صدرک حرج منه یو مطلب مفسرین دا وی اے من ابلاغه یعنی د دې د بیان اولو د تبلیغ نه سینا متنګوا چې دا وګوره ګران کار دی تبا قرآن بیان او خلق به مخالفتونه کوي لکه دې مخالفتونو ته برچا زلټینګ شي او چې سم خبره کې نو مخالفت به کیږي او چې نه د خلکو د مزاج خبره کې نه بس بیا با خلق باندې خوشاله خو لیکن الله بدل نه خپای نزله باندې تنګي چې ګوره کزه دا مسله کوم یې خلق باندې مخالفت کوي بکنه خو لیکن تبازل په دې باندې نه تنګي خپل خبره برسه. او دوی مطلب داره عن عدم ایمانهم یعنی کدا کافران په ایمان نه راوړي نو زلورتا متنګوا. کدا کافران په دې ایمان نه راوړي نو زلورتا متنګوا. او دریم حرج په معنا د شک سره دا شکونه کې چې دا د الله کلام دی او کدا د الله کلام نه لري ناجینا بلکې دا د الله کلام دی. لتنذر به چې ته ويروي په دی باندې لتنذر به انذار څه ته ویل کېږي الاعلام مع التخويف یعنی خلق ته داسې خبر ورکا
چې د هغې سره یره ملګري وي. یعنی خلکو ته ووایه که دا کتاب نه منئ نو داسې عذاب به در باندې راشي لکه عادیانو سمودیانو باندې چې راغلی و. نن سبا څوک مني دا خبرې څه نه، خلک ویروه چې ګوره که دا قرآن نه منئ، دا کتاب نه منئ، نو داسې عذاب به در باندې راشي لکه عادیانو سمودیانو باندې چې راغلی و. زموږ خلک چې زلزله شروع دا به بیا پنسې به څنډي، ولې ګناهونه نه رجېږي چې پر ځمکه کې ورخښ شي او ډوب شي بیا به نه ګناهونه ورجېږي. ګناهونه په قرآن رجېږي. قرآن ته کښېنه سړیه چې ګناهونه دې ورجېږي. په دې نه چې زلزله شروع شو ته بیا پنسې څنډې چې مانه به ګناهونه ورجېږي. دا هم څه خبره ده. وذکرى للمؤمنین، فندې لپاره د مؤمنانو. وذکرى د مؤمنانو لپاره یاده شي ځکه هغوی به خبره رایاده کړي چې پخوانو مؤمنانو تابعداري کړې وه نو الله ورله انجام ښه کړه، موږ له به هم راکړي که نه. او دویم مطلب پخوانی قومونو د مخالفت کولو سره هلاک شو، نو که موږ یې وکړو نو دغه شانې موږ به مو هلاک شو. نو مؤمن به د مؤمنانو د کافرانو د دواړو د حال نه پیدا بالي. هلکه کافرانو نه ومنلې نو ګوره الله تباه کړه. نو که موږ نه منو نو داسې نه چې موږ به الله تباه کړي. مخکنو مؤمنانو حال خو نو یره زمونږ به الله حال به څه کړي ښه به کړي. امام راغب رحمه الله وی ذکرا زیاتو ذکرا یادولو ته ویا، نو دا د ذکر نه ابلغ یعنی ډیرو کاملو لفظ دی. وذکرا للمؤمنین، فندې د پاره د مؤمنانو. الف لام میم صاد، الله پوهیږي په معنا د دې حروفو باندې. کتاب انزل الیک، دا کتاب دې چې رالېږلی شوی دی تا ته. فلا یکن فی صدرک حرج منه، پد نه لیکيږي په سینه ستا کې تنګسیا. انسان په دې خفه کېږي که نه چې ته خلکو ته وایې قرآن ته کښېنې یو هغه نه کښېني، خامخا انسان زړه په دې خفه کېږي. لتنذر به، چې ته ویروې په دې باندې. وذکرى للمؤمنین، پندې د پاره د مؤمنانو.